بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، د بې سرپرسته یتیمانانو کورنیو د جملې نه یوې بلې کورنۍ ته راغلم. زما په څنګ کې چې کوم ماشومان تاسې ګوره، د دې ویډیوګانې تاسې مخکې هم لیدلي دي. دا ماشوم چې دی غني ګل نومیږي او د شهید رحماني بچی دی. د هغه فامیل دی، دغه 3 نارینه او دغه یوه ښځینه ماشومه. د دوی په کور نور هیڅوک نشته، یوازې دغه یې مشر ماشوم دی د ګټې وټې. مخکې ویډیوګانو کې تاسې ذکر اورېدلی او دلته چې به موږ کله هم راغلو د دې په نمایندګۍ به راسره یوه ګاونډي خبرې کولې. هغه مخکې ویډیوګانو کې دی موږ د نورو سختو کارونو نه راوژغوره او په مکتب کې مو هم اچولی، خو بس حالت دغسې راغله چې په بنسټ کې به هم څه نه وو. د ده هغسې پالنه، هغسې مرسته موږ ونه شوه کړی، ځکه موږ ستاسې مرستې دې ته راوړو چې ستاسې مرستې نه وي موږ به دې ته څه ورکړو. اوس چې بهر هېواد نه کوم ورور 38,000 افغانۍ مرسته کړې وه، هغه راته کورنۍ وښودلې وې. نو د غني ګل کورنۍ دپاره یې راته 3,500 افغانۍ وښودلې وې، هغه 3,500 افغانۍ مې راوړې او غني ګل ته یې لاس په لاس ورکوم او هیله کوم چې نورې مرستې هم زموږ سره دغسې جاري وساتئ د دغسې کورنیو دپاره، ځکه دغه حالات چې دي، یو طرف ته بیماریانې دي، وبا ده، بل طرف ته مزدوریانې په ځای ودرېدلې دي، هر څه کاروبار بند. دا ماشوم به پخپله هم د تورخم دروازې ته لاسګاډی به یې چلاوه، نور وخت نه وخت به یې داسې د یو بل سره شاګردي کوله. یو وخت کې د سوپ والا سره شاګرد و، اوس هر څه په ځای ودرېده. یوازې ستاسې مرستو ته اړتیا ده درنو ملګرو، او خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. نو د هغه ورور مرسته 3,500 افغانۍ غني ګل ته لاس په لاس ورکوو. 1 2 3 4 5 6 3,500 افغانۍ. بس یو ورور د بهر هېواد نه رالګلي دي او بس ډېره دعاګانې ورته کوي. ډېر دعاګانې ته کړو، الله د خپل بچي خوشحاله. قدرمنو ملګرو، نورو کورنیو ته هم ورځو، خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو دوستانو، د ډېره موده وروسته بعضې کورنیو ته راوګرځېدو، کومو کورنیو باندې چې به موږ په هره میاشت کې د شتمنو خلکو مرسته راتاووله او دغلته خلکو ته به مو ورکوله. دغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې بې سرپرسته کورنۍ ده، څوک یې نشته. د دغه ماشومانو پلار چې حیات نومېده او وفات شوی دی ډېر پخوا. مخکې پیج کې ویډیوګانو کې تاسو ذکر اورېدلی و، اوس ورته بیا راغلي وو حال احوال یې اخلو چې په دا اوس حالاتو کې به د دوی څه حال وي، ځکه اوس خو داسې حالات راغلی چې لیارې بند دی او مرستیاګانې هم راغلي دي او هغه سخت غربت دی چې انسان د ډوډۍ خو پرېږده چې د یو کپ وریژو هم حیران دی. نوم مې وحیدالله د ګوډکو اوسېدونکی یم. یو بل ورځ زکات خیرات کې راوړي وو، هغه اوس ختم شوي دي او اوس دومره روپۍ نشته چې وریژې ځان وواخلو. څه ګزرانه مونده، څو شپې هم څنګه تېرې کړې؟ کله په نهر او کله په مړه خېټه، یو بل نه بس راوړه. مرستیاګانو سره څنګه یاست؟ بس مرستیاګانې ښې ډېرې دي اوس. ښه. د ماشومې لاس کې چې کرونا دا مریضه ده؟ دا مریضه. ته مریضه یې؟ تبې نیولې؟ څو ورځې شي؟ 3 ورځې؟ دا ډاکټر لا بولې وه؟ بولم. پیسې هم د کومه کړې؟ قرض هم تر وکړو. قرض هم تر وکړو؟ ستا څه نوم دی؟ حمزه. تیز خبرې کوي، ته خو به نه یې ناروغه؟ او ستا؟ عمرګل. سبق یې ماشومان؟ ښه. درنو ملګرو، هره کورنۍ ډېره په بد حال کې ده، بالخصوص د وبا له امله چې دغلته تبې دي، مرستیاګانې دي. غربت خو هسې هم اخري حد باندې ولاړ دی، خو د تب او د مرستیا له وجې نه دغه زموږ او ستاسې عزیزان چې ډېر په سخته کې دي. که په هېواد کې بهر وروڼه څومره هم یاستئ، باید تاسو هلته یو اتفاق سره وکړئ، د دغه عزیزانو دپاره راسره لاس یو کړئ او دې ته یو څه
نغدي مرسته د دې سره وکړې. اوس هم یو ورور چې د بهر نه یې یو څه نغدي مرسته کړې وه، په هغې کې 4000 افغانۍ دغه ماشومان راته په ګوته کړي وو او ده ته یې لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 پیسې دي 4000 افغانۍ دي که نه؟ دا مور ته راوړې 4000 افغانۍ هېڅ نه دي، ځکه دلته اوس یو د وړو تونه چې د هغه 15000 کلدارې ده. نو یو وړه تونه نو په دې باندې به بل ورسره غوړي هم ونه شي، نه به ورسره بوره وشي، نه بل څه شي. یو غټه ستونزه کې دغه ولس دی درنو ملګرو. نو ستاسې ورورولي، ستاسې مرسته، ستاسې لږه مرسته دغسې کورنیو ته رڼا رسولی شي او دغسې کورنیو دپاره راسره مرسته وکړئ.